بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د انشاءالله یو ځل بیا ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو څو خوبونه دي، مهم خوبونه دي، تعجب آور خوبونه دي او تعجب آور تعبیرونه دي. اول خوب ده وایي یو هلک وي ګزار کوم پرې مړ شي، ډېر وارخطا یم او ویرېږم بیا خلک خبر شي ماته معافي وکړي، کور راباندې خبر نه شي. نو په دې خوب کې چې کله موږ یو ګناه ګورو، یو قتل، یو غټ ګناه موږ نه شوي په خوب کې ډېر موږ باندې سخت ویره ډار وي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې انسان دغه وخت کې د یو ګناه کولو اراده لري. چې کله ته د یو ګناه کولو اراده ولري نو ته بیا په خوب کې ګوري چې تا نه یو ګناه شوی ده او ډېر وارخطا یې. نو د دې لپاره چې دغه ګناه د کولو نه الله تعالی تا منع کړي او تا ته د دې هغه خطر معلوم کړي، ښکاره کړي، نو تا باندې داسې خوب ګوري. نو تا هم چې دا خوب کتلی دی چې یو کس تا نه مړ شوی په وهلو باندې، په لږ وهلو باندې، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ته د یو ګناه اراده لري او هغه ګناه اراده لري، نو الله تعالی غواړي چې تا خبر کړي او الله تعالی تا تنبیه کړي چې دغه ګناه چې کوې نو دغسې بیا وروسته پښیمانه کېږي او سخت تا باندې ډر راځي. نو ښه خبره دا ده چې جذبه وي، کنټرول یې کړي، که مسله وي نو هغه ګناه نه تېر شي، او که هره مسله وي هغه بس الله نه خیر وغواړئ او دې ګناه نه منع شي. والله تعالی اعلم. دویم خوب ده وایي په خوب کې خپل ځان باندې عطر اچول. عطر چې کله ته په خوب کې وګورې چې په ځان یې وهې یا په بل چا وهې یا بل چا نه اخلې، عطر چې کله ښه بوی ولري، ښه عطر وي او ته په خوب کې ګورې، دا په اخلاقو باندې تعبیر کېږي، په ښه ګزاره باندې تعبیر کېږي چې ته ښه ګزاره لرې، یا کوم ملګري سره د عطر وهلی دغه سره ده نو هغه ښه ګزاره لري، ښه اخلاق لري، نو دا ډېر ښه خوب ده. والله تعالی اعلم. دریم خوب ده وایي تلاوت کوم. الف لام سورت وایم، بیا سورت نبا دېرشمه سپاره کې اول سورت اما یتساءلون دا وایم، یا نازعات سورت وایم، دوحا وایم، نو دا هم ښه تعبیر لري. سورت بقره چې د په اخلاق او په صبر او په ګزاره باندې تعبیر کېږي، او سورت النبا اما یتساءلون د قیامت احوال، معنا داسې دغه د آخرت مسله هم ستا سترګو لاندې ده او متوجه یې ورته. او نازعات نه مراد لږ ویره، لږ ډار د مرګ نه یا که مریضي وي. او دوحا نه مراد هغه اطمینان ده، عافیت ده چې انشاءالله تا ته الله تعالی په آخر کې نصیب کوي او وخت یې نږدې ده انشاءالله. څه که څه مشکل وي، څه مرض وي، نو انشاءالله مشکلات دې حل کېږي. والله تعالی اعلم. او په دې باندې هم تعبیر کېږي ته وایې چې د مسجد ته لاړ شم، جماعت درېږي، دا ایتونه په یادو شروع کړم. نو په دې باندې هم تعبیر کېږي چې دغه مونځ د خپل وخت نه لږه کوي، شاته کوې مونځ، که مونځ ده چې هغه تا نه ډېر په ناوخته یې کوې، یو مونځ ده یا څو مونځ ده، نو کوشش وکړه چې مونځونه په وختو کې. والله تعالی اعلم. څلورم خوب ده وایي خوړ کې پرخه وي، زه روانېږم، یو ماشوم وي ښایسته تک سپین ما نه ولوېږي وایي خوږ نه شي. نو پرخه وي، وریځ او پرخه، دا په خوب کې په دلتنګي باندې تعبیر کېږي، د کور کې څوک لږ بدخویي کوي او غوسه کوي، په دې باندې تعبیر کېږي. او بیا چې دا ماشوم ته وایي تک سپین ماشوم وي هغه رانیسم او بیا رانه خطا کېږي، بیا نه خوږېږي، نو دا په دې مسؤلیتونو کارونو باندې تعبیر کېږي. ستاسې کوم کارونه کوې خیر کارونه، نو دغه مسؤلیتونه دي چې د دې په ادا کې ته کوشش وکړې او زحمت وباسې چې هغه تا نه پاتې نه شي. والله تعالی اعلم. او پنځم خوب ده وایي زما واده وي او پلار مې چې وفات شوی راسره په څنګ کې مې وي، او دا وایي د زنانه چې زما ماشومان هم شته خو واده مې په خوب کتلی ده، زما واده یې بیا، نو دا ښه خوب ده. واده په خوب کې په اولاد باندې په یو ښه تغییر باندې تعبیر کېږي، په حمل باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. او شپږم خوب ده وایي وفات شوي ملګري کره ناست یم، ناست یو وایي ډوډۍ خورو، اولادونه یې وي، ښځه یې وي، او وایي د خورزۍ غږ وکړي ما ته چې اشرف غني راغلی فاتحې ته، دا اشرف غني پادشاه چې تېر شوی په افغانستان کې، وایي چې زه ورځم دروازې ته هغه ډېر زوړ شوي وي او کوټې ته یې بوځم رهنمایي وکړم. او دا خوب مې وایي د استخارې په آخره کې کتلی ده، زما استخاره کړې ده یو کور لپاره چې دغه کور زه ونیسم، دا کور زما په خیر ده که په شر مې ده. نو د خوب نه خو د استخارې مسله کې ضرور نه وي چې هر خوب استخارې سره ربط ولري، خو بیا هم استخارې سره که دا خوب ربط ولري نو ښه تعبیر یې ده. اشرف او غني دې په خوب کې کتلی، ستا مخې ته راغلی، نو اشرف نه مراد شرافت، یعنې دلته د اشرف غني نه مراد پاچا نه ده بلکې نوم یې ده، دا نوم یې څه ده؟ اشرف، شرافت، او غني غنا، معنا داسې انشاءالله د کور کې ستا عزت به په اماني، او که کاروبار دې څه تغییر راځي هغه به انشاءالله څه د دې باعث کېږي څه ته غنا طرف ته او مالداري طرف ته رارسې. والله تعالی اعلم. اووم خوب ده وایي زنانه خوب ګوري چې ماشوم یې د خولې د طرفه راوځي. نو کله زنانه څه خوب وګوري چې ماشوم یې حمل ولري، یعنې د زنانه په ویښه کې حمل لري، دی وایي ما پوښتنه ترې وکړه چې بیا د ماشوم شوي یا کېږي
او دا د خولې د طرفه کېږي. نو د دې تعبیر بیا دا ده چې دغه زنانه کور کې لږ تکلیف ده په ده باندې، لږ بوج د کار ده او د حمل آخري ورځې دي، نو دی لږ بوج ده پې په کار ده څه لږ بوج پې کم کوي، لږ مشکل کم وي. دې لپاره چې دی دغه حمل و ده خپل په طریقه باندې او په ارامه باندې سر ته ورسي، هغه میاشتې پوره شي. نو که چېرته په ده باندې تکلیف وي، کورنۍ کارونه وي، نو هغه کې لږ احتیاط ورسره وکړئ کور کې، هغه تکلیف پې لږ کم کړئ، لږ توجه ورته وکړئ چې هغه مشکل یې غټ نه سي، تکلیف ورته پیدا نه شي، متوجه ورته اوسېږئ. والله تعالی اعلم. اتم خوب ده وایي ځنګل کې ښکار کوو، دوه کسه نور راسره وي، دوه مرغان ښکار کوو او زه دواړه حلالومه. نو دا هم ښه خوب ده، ښکار کول په خوب کې او یو مرغه یو دوه مرغۍ ده ښکار کول او لاس سره تګ، دا ښه تعبیر لري چې کله ته ارمانونه لرې، یو شي پسې کوشش کوي، یو کار، یو مطلب، یو ارمان دی، د یو شي پسې تا کوشش روان کړی، نو د دې تعبیر بیا په دې باندې کېږي چې هغه کار انشاءالله سرته رسېږي. او دوه کسان در سره وي، نو په دې خوب کې که دا ته سره همکاري کړې وي، نو معنا دا چې د ملګري دوه کسان به تا سره انشاءالله همکاري کوي، په دوی باندې اعتماد وکړه. او داسې بیا ته وایې اخر کې حلالوم، معنا چې دا کار انشاءالله سرته رسېږي، دې کار په نتیجه کې چې کوم شی ته اراده لرې، رزق حلال یا تداوي وي، هر شی وي، انشاءالله هغه ته رسېږي. والله تعالی اعلم. نهم خوب ده وایي هر وخت خوب ګورم چې طیاره یا جهاز کې یم، کله لمونځ کوم، کله سورت یاسین وایم. نو طیاره او جهاز کې چې کله لمونځ ته کوې په خوب کې، نو د دې تعبیر دا دی چې هلته خو اکثر خوب کې یعنې اکثر طیاره یا جهاز کې څوک لمونځ کوي، نو هغه قبله یې هم کیدای شي معلوم نه وي او بل خوا ته طیاره روانې وي او طیاره ودرېږي هم نه او د لمونځ وخت یې که څوک وغواړي، نو بیا په اشاره به یې کوي، بس کوم خوا ته څو هغه و، نو بس په هغه علماو څه کوم فتوا ده په همغه مطابق به لمونځ کوي. نو هغه لمونځ بیا دغسې نه وي لکه زموږ غوندې پوره لمونځ په ارام یې کوو. نو ته چې په خوب کې ګورې چې هر وخت همدغه طیاره کې ته لمونځ کوې، نو د دې تعبیر دا دی چې لمونځونه دې ته په وارخطایي کوې، ته خپل لمونځونه ناوخته یې کوې، په وارخطایي کوې او صحیح لمونځ نه کوې. نو دغه کې باید کوشش وکړه چې ته خو په ارام یې، ته خو باید وخت په وخت باندې لمونځ وکړې او په ارام وکړې. والله تعالی اعلم. غنم واړه واړه اوبه ورکوم، ټول اوبه شوي. نو شنه غنم چې ده په خوب کې دا ښه تعبیر لري، په مال باندې په دنیا باندې تعبیر کېږي او په اولاد باندې هم تعبیر کېږي، په خیر باندې هم تعبیر کېږي. څه اوبه ورکوي او ټول اوبه شوي، معنا داسې کوم تداوي وي د اولاد لپاره یا نور صحت مریضي وي، دې باره ته کوشش کوي، یا د کوم مال لاسته راوړلو، نو انشاءالله دې ټولو کې صبر سره دا هر څه سرته رسېږي او کوشش دې کړې ده، انشاءالله نتیجه ورکوي. والله تعالی اعلم. 11 خوب د وایي ځان مې په مردارۍ باندې ککړ وي. خوب یې کتلی ده چې ځان یې په مرداري د انسان په مرداري باندې ککړ وي. نو دا دوه تعبیرونه لري. یو تعبیر دا ده چې تا باندې څه تهمت ده، هغه ویره در سره ده، هغه تهمت انشاءالله په رفع کېدو ده. او دویم تعبیر یې دا ده چې ته یو عادت لرې چې هغه عادت ته په خپل وخت نه کوې یا په اندازه یې نه کوې، ستا نه هغه وخت هم غلطېږي. یو عادت لرې، یو تصمیم نیسي، یو خبره کوې په کورنۍ مسایلو کې یا د کاروبار مسایلو کې، هغه کې ته داسې یو تصمیم نیسي چې هغه د دې باعث کېږي چې ته لږ خجالت پکې شې یا تا ته څه تاوان ورسېږي ستا ابرو او ستا عزت ته. نو ته کوشش وکړه چې ستا کوم عادت وي، یو تصمیم وي، لږ سختي وي یا یو چا سره فیصله وي، مجلس وي، نو هغه کې لږ غوندې خپل ځان کنټرول کړه. ستا کې څه کوم عادتونه دي، دغه په وجه باندې کله کله تا باندې خلک اعتراض هم کوي، نو هغه عادت دې د دې باعث نه شي ستا ته څه تکلیف نور هم ورسېږي. نو کوشش وکړه چې هغه خپل عادت ته ونه کړې او لږ صبر او حوصلې سره کار سرته ورسوې. والله تعالی اعلم. 12 خوب د یو وریندار ته مې 2 جوړې جامې ورکړې وي چې دا راته وګنډه. یو یې راته ګندرې وي، کمیس یې په مختلف قسم رنګونو کپړو کې ګندرې وي. وایي زه ورته حیرانېږم. نو کمیس د په خوب کې دا په دینداري باندې تعبیر کېږي چې کله ته ګورې په کمیس کې د یو نقصان وي، لنډ وي، رنګونه یې بې ځایه وي یا ستا په ځان کې تنګ وي، نو معنا دا ستا په دینداري کې لږ مسله راغلی ده د څه اعمالو په وجه باندې. نو دې نه مراد همدغه هغه ده چې ته ورېندار که تا سره دا ورېنداره دي که تا نه پرده نه کوي، نو کوشش وکړه چې ورېندارې نه ته ځان وساته. که هغه پرده نه کوي د کورنۍ ماحول په وجه باندې، تو ورېندارې سره کوشش وکړه ډېر رابطه یا یوازې کېناستل یا ډېر خبرې کول دا ونه کړي، ځکه نبي علیه سلام دې نه منع کړی، دې نه شکونه او بیا مشکلات پیدا کېږي. نو ښه دا ده چې د ورېندارې نه ته ځان وساتې، که هغه پرده هم نه کوي، اول خو د هغه پرده وکړي باید، که نه کوي نو ته باید دا لږ ځان وساتې او دې لپاره چې ستا په دینداري کې څه فرق رانیسي. والله تعالی اعلم. 14 خوب ده، دا هم د دې ورور خوب ده. وایي سګرټ څکم، بیا په مجلس کې وایي بیا بیان اورمه او بیا وایي د سګرټ آخري سه ایسته واچوم او فکر مې نه وي، بیا هغه اور لګولي په بسترو باندې. نو دا هم په همدې باندې تعبیر کېږي
د دغه سګرټ نه مراد څکلو نه په مجلس کې مراد د په خبرو باندې تعبیر کېږي. ستا د خولې نه څه خبره راوځي، ستا د خولې نه په دې کورنۍ مسایلو کې څه خبره راوځي چې هغه د دې باعث کېږي چې د ورونو په منځ کې د هغوی د فامیلونو په منځ کې څه مشکلات او څه شر جوړ سي. نو کوشش وکړه چې کوم خبرې ته کوې، که ته مسافر یې ته وایې مسافر یم، که اوسه مسافر یې نو خپل کورنۍ په هر شي پوښتنه مه کوه، هغوی ته مه وایه چې د هر شي قصه تاته ونه کړي. کله کله انسان ته بیا شکونه پیدا کېږي، یا ته یو شی وایې بیا دې خوا ته خفګان پیدا کېږي. نو دغه کې لږ احتیاط وکړه. والله تعالی اعلم. 14 خوب د وایي دوکان کې مې چینجي وي واړه واړه، زوی ته مې وایم چې د باندې وباسه. نو چینجي په خوب کې څه دا په دې ذریه باندې په اولاد باندې تعبیر کېږي، په اولادو په ذریه باندې تعبیر کېږي چې دا ډېر کتلي وي نو معنی ستا ډېر اولادو ذریه ده، او که لږ دې کتلي نو معنی ستا اولادو ذریه همدومره دې په نصیب ده. نو په دغه باندې تعبیر کېږي چې کیدای شي د الله تعالی ستا په حصه کې ډېر اولادونه یې لیکلي یا لږ وي، هر حالت کې تا کتلی ده، یا اولادونه دې زیات لمسیان دي که لږ دي، نو دا ستا په قسمت کې ده. همدغسې لکه چې دوکان کار کوې همدغسې دا هم ستا په قسمت کې ده. نو په دې باندې هم صبر وکړه او صدقه جاریه به شي تا ته په تعلیم او په تربیه کې. کوشش وکړه. والله تعالی اعلم. 15 خوب ده. وایي خوب ګورم چې جوړه ماران وي، جګه غونډۍ باندې وي، کلیوال ترې تنګ وي، زه بیا وایي سپی ورپسې خوشي کړو او سپی وایي وغپي ماران وتښتي. نو دا دې باندې تعبیر کېږي چې ستاسو کلي کې ستاسو ځای کې که څه مشکل وي، ډار وي، ویره د دښمن یا د غلو، نو هغه کې تاسو کوشش وکړئ ځان په هغه کې ډېر مصروفوئ مه، چا سره ځان په لانجه کې مه اچوئ. هغه ماران چې دي نو هغه ستاسو نه لرې هم دي، ته وایې چې یو جګه غونډۍ باندې لرې ځای کې ده، دا مشکل تاسو ته را پېښ سوی نه ده مکمل، خو که غواړئ دا مشکل حل کړئ نو ستاسو په کلي کې هم ستاسو په دې ځای کې هم چې کوم خلک دي هغوی همدغسې دې خلکو ته نږدې دي، همدغه غلو همدغه دښمنان سره نږدې دي او هغوی سره په هغوی په ژبه پوهېږي او هغو سره تاسو کوشش وکړئ چې یو رابطه وساتئ. دا ستاسو په کلي کې سپی څه ده په خوب کې دا کم اصل انسانانو باندې هغه انسانانو باندې تعبیر کېږي چې هغوی تا سره سروکار لري خو ته په تکلیف وي. د هغوی غپېدل دا په دې باندې تعبیر کېږي چې هغوی خبرې کوي، د خبرو د وجې نه کله کله تکلیف جوړېږي انسان ته. نو چې کله هغه خلک ستاسو کم اصل انسانان دي یا داسې خلک دي چې هغوی تاسو په کلي کې تاسو سیال او ستاسو سره برابر نه دي، هغه خلک کوشش وکړئ چې همدې سره ور مخامخ کړئ او پرېږدئ دا لانجې او دغه د غلو د دښمني او دا شیان په همغو خلکو باندې کوشش کوئ رفع یې کوئ او خپله ځان په دې کې ډېر پکې دخیل مه کوئ، هغه مشکل انشاءالله حل کېږي. والله تعالی اعلم. او د نن ورځې خوبونه الله دې وکړي چې تاسو خپل د خوبونو تعبیر واورئ او مطمئن شئ، او که څوک سوال لري نو همدغه واتساپ نمبر کې بیا ماته خپل سوال او وضاحت وغواړئ. د خپل خوب په رابطه باندې کیدای شي خوبونه کله کله تعبیر تغییر هم کوي او ښه هم تعبیر کېږي، کله کله یو مهمه مسله هم پکې وي، چون ستاسو حالت نه زه مکمل اطلاع نه لرم، خبر نه یم او ډېرې پوښتنې هم کوشش کوم څه ونه کړم. کله چې یو ډېر خوب وي چې هغه بیا خطري تعبیر لري په هغه کې بیا لږ پوښتنه کوم چې هغه لږ ښه تعبیر شي. لکه په دې خوبونو کې ما دغه کوم زنانه څخه خوب کتلی و چې د خولې له لارې نه ماشومې تولد کوي، نو دې باره کې ما ډېرې پوښتنې وکړې، نو د دې لپاره چې وضاحت وشي ځکه دا خراب تعبیر هم لري، خطرناک تعبیر هم لري، نو ما دې لپاره چې دا لږ وضاحت وشي او دا ښه تعبیر شي، نو کله کله زه پوښتنې کوم که وم نه کومه نو تاسو خپل وضاحت غوښتلی شئ، نو هغه کې بیا ما ته هم اطمینان حاصلېږي چې دا تعبیر صحیح شو، خوشحاله کېږم او تاسو ته هم انشاءالله خیر رسېږي او زه کوشش کوم انشاءالله ستاسو خوبونه ښه طرف ته تعبیر کړمه. نو چینل کې که نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ دا ویډیوګانې، او ستاسو د یو لایک او یو شیر په وجه باندې دا چینل سبسکرایب په وجه باندې یوټیوب دا چینل نور ویډیوګانې نور سل کسانو ته مخکې کوي، وړاندې کوي، دې سره زما هم یو تایید کوئ تاسو، زه هم خوشحاله کېږم او همداسې دا نورو ته چاته رسېږي هغوی چې ګوري نو هغه مسلمانانو وروڼه نو هغوی ته یو خیر رسېږي، د خپل یو خوب په رابطه باندې تشویشونه وي او هغه خوب یې حل کېږي یا خپل خوب وایي یا دې نه یو شی استفاده کوي، یا صرف دومره وشي چې د دې په لیدلو باندې یو بل کس هغه د یو شر شی یو بد شی د لیدلو نه بچ شي، هغه دا هم ثواب ده انشاءالله تاسو ته. کوشش وکړئ چې دا چینل کې ما سره همکاري ولرئ، هر رقم همکاري مادي معنوي زه ټولو ته ضرورت لرم او که همداسې تاسو د دې چینل تایید کوئ، لایک او شیر کوئ او ویډیوګانې ګورئ نو انشاءالله چې دا کار به دوام کوي او که نه نو بیا زه مجبورېږم ځکه زما هم مشکلات دي د ژوند مصروفیتونه دي نو بیا زه کیدای شي مجبور شم زه دا پرېږدم، یو د خیر کار ده
نو بعضې ورونو داسې خوب تعبیروم او هغوی بیا رابطه کې ډېر زیات خوشحاله کېږي یو مشکلې رفع کېږي یو تکلیف یو اطمینان ورته حاصلېږي نو په الله م سپارمه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.